د رباب په زړه پورې نغمې چې تارونه یې د افغان هنرمند د ګوتو کمال دی. د افغانستان د اصلي موسیقۍ هغه کلتوري میراث چې په یونسکو کې د افغانستان په نوم ثبت دی، خو اوس په دغه هیواد کې له ځپلو سره مخ دی. ساقي له لسیزو راهیسې له وطنیو لرګیو په خپلو نازکو او هنرمندو ګوتو ربابونه جوړوي. په داسې حال کې چې طالبانو د موسیقۍ پر وسایلو بندیز لګولی دی، خو ساقي لا هم د رباب جوړولو ته دوام ورکوي. برای ما تشویق فقط فقر اقتصادي. موږ اوس هم د بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت له امله ربابونه جوړوو. که نن وضعیت ته په کتو باید نور دا کار ونه کړو، ځکه چې حکومت له موږ غواړي چې باید دا کار ونه کړو، خو زه معلول یم او بل هیڅ کار نشم کولی. زه باید دا جوړ کړم او په ټیټه بیه یې وپلورم چې د کورنۍ اړتیا مې پرې پوره کړم. همین پردی فامیل بشه، همین پردی وضع اقتصاد ما بشه. خو د طالبانو له دومره سختو بندیزونو سربیره ولې لا هم د رباب جوړولو هنر دوام لري. آمار ندارم، ان مقدار میفهم که آمار فروش ما. زه ویلی شم چې د طالبانو له بیا راتلو وروسته زموږ د رباب پیر ډیر شوی دی، ځکه ټول افغان سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه نورو هیوادونو لکه ایران ته تللي دي او هلته پر موسیقۍ بندیز نشته، نو دوی له افغانستانه د موسیقۍ وسیلې غواړي. دوی هلته ستړي شوي او دا یوازې د موسیقۍ آله نه ده، دا یو ملګری دی، دا یو داسې څوک دی چې تاسو ورسره خبرې کوئ، دا یو ویاړ دی، دا د صوفیانو لخوا کارول شوی دی. تاسو کولی شئ چې دا د شپې راواخلئ او خبرې ورسره وکړئ، کیسې ورسره وکړئ، خپل غمونه ورسره شریک کړئ. دا د موسیقۍ یوه نه هېرېدونکې وسیله ده. درد دل کنه یه مطالعه موسیقی. خو د دې 50 کلن افغان هنرمند لپاره د عاید او پیسو څخه ډیر ارزښتمن هغه کلتوري ارزښت چې په موسیقۍ کې پټ دی. دو چیز برای من خیلی ارزش داره. اولا دو شیان راته ارزښتمن دي. لومړی دا چې د رباب په جوړولو سره د ژوند کولو توان پیدا کړم. دویم د دې وسیلې 99% کلتوري ارزښت دا دی چې دا میراث باید له لاسه ورنه کړل شي. 9.5% ارزش فرهنگی از این ارزش میراث از این به دل ماسته که باید میراث از این میراث گل نشه. رباب چې د وچو توتانو له لرګیو جوړیږي او کله ناکله په مریو سینګار کیږي، په سیمه کې د موسیقۍ یوه له لرغونو الو ده چې زړه راښکونکې غږ هم زرګونه کاله قدامت لري. ګل اغا هم د رباب غږونکی دی چې څه باندې 20 کاله وړاندې په افغانستان کې د طالبانو له لومړۍ واکمنۍ وروسته دغه موسیقي پیل کړه او اوس اندېښنه لري چې د رباب غږولو هنر به ورک شي. زه په رښتیا د ویاړ او غرور احساس کوم چې موږ په افغانستان کې یوه د موسیقۍ آله لرو چې د یونسکو لخوا ثبت شوې ده. خو د طالبانو له بندیزونو سربیره هغه ولې او په کومه انګیزه رباب غږوي؟ تنها چیزی که ما وادار میکنه یوازینی شی چې موږ د رباب غږولو ته اړ باسي هغه مسؤلیت دی. زموږ د هیواد لپاره زموږ مسؤلیت. موږ باید خپل هنرونه هیر نه کړو. هنرهای ما و این وظیفه مانه که او دا زموږ وظیفه ده چې وکولی شو خپلې د موسیقۍ اصلي او محلي آلې پرې نږدو. څرنګه چې زموږ مشرانو موږ ته په میراث کې پرېښوده، موږ یې باید راتلونکو نسلونو ته په میراث پرېږدو. یو بل رباب غږونکی مجید چې یو وخت د کابل د موسیقۍ په محفلونو کې مشهور و، له نږدې 3 کلونو راهیسې د ویرې له امله خپل رباب نه غږوي. د مجید یو پخوانی رباب د طالبانو له لوري مات شوی دی، خو دا رباب یې په خپلو ګوتو جوړ کړو او وایي د عمر تر پایه به یې وساتي. این ربابک از ما تا کمرم است اینه میره کله خود نگاه تر څو چې زه ژوندی یم زه به یې له ځانه سره وساتم او زه هیله لرم چې زما ماشومان هم ساتنه وکړي، خو که یې ونه ساتي هم فرق نه کوي، ځکه رباب هیڅکله خپل کلتوري ارزښت له لاسه نه ورکوي. موسیقي هیڅکله له منځه نه ځي، ځکه وایي مړی دې بې اوښکو او ښادي دې بې له موسیقۍ نشي. این دیگه موسیقی کس موسیقی گم نمیشه، چرا موسیقی یک خودش میگه خدا مرده رو بیگریا نکنه، تو
تویخانه رو بساز نکنه.